अस्सलाम वालेकुम मलगरो उम्मीद लरम چې جوړ خو او مزو کې وای. اکثر ملګری ماته کمنټس کې دا وایي چې ته د خپلې ویډیو سره دا ریدم یا دا ډول څنګه ورسره سیټ کوي. نو نن ویډیو دې باره کې ده. نو اول خو راځئ چې تاسو ته د ریدم چې کوم زه استعمالوم چې د دې ډاونلوډ طریقه وښیم. ریدم یا کوم ډول چې زه استعمالوم هغه ما نیټ ته اپلوډ کړی دی او تاسو ته لینک درکوم. دا به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ. دې لپاره به تاسو ویډیو په ډسکرپشن کې به ما دا لینک درکړی د چې کوم لینک دی دې باندې به داسې کلیک کړئ. هغې نه بعد چې کوم براوزر کې تاسو دا ډاونلوډ کوئ هغې باندې به کلیک کړئ. نو زه په یو سی براوزر باندې ډاونلوډ کوم نو ما په دې باندې کلیک کوم. هغې نه بعد دا سکرین راغی. دې کې به په دا باندې کلیک کې صحیح شوه. دا چې کومه د تقریبا 109 MB کې دی. صحیح شوه. دې ډاونلوډ کولو لپاره بیا کلیک به کوې. نو دا چې کوم دی دا ډاونلوډ آپشن راغی دا دې کلیک کو بیا. نو دا ستا ډاونلوډ سٹارټ شو. صحیح ده. دې ځای کې چې کومه ده تا ډاونلوډ سٹارټ شو. نو ما الریډي ما سره شته دی که نه، خو طریقه یې دا ده چې ډاونلوډ شي هغې نه پس به تاسو لاړ شئ دا زیډ آرچیو چې کوم ایپ دی دغه ایپ دې ته به لاړ شئ. دا به اوپن کړئ. اوپن کولو نه پس چې کومه فولډر کې تاسو هغه ډاونلوډ شوی هغې فولډر ته به لاړ شئ. نو ما سره میموري کارت کې شته دی دا چې کوم دی د اخري یو صحیح شوه پشتو بیټ په نامه باندې. دې باندې به کلیک کې هغې نه پس به دا ووایه ایکسټریکټ ټو آرچیو نیم. صحیح شوه. دې کې به دا یو کلیک کې. نو تاسو نه به پاسورډ وغواړي. پاسورډ کې به تاسو ولیکئ iamraza99 ټول به په وړه انګریزي کې ولیکئ. صحیح شوه. سپیس به نه پکې ورکوئ. iamraza99 دغه به ورکړئ او اوکې به یې کړئ. چې اوکې کړئ نو تاسو به دا سټارټ شي ایکسټریکټ به شي یعنې د زیپ فولډر نه به راوځي. نو ما سره دا هم شته دی. ما بیا دا کینسل کو. ما الریډي ایکسټریکټ کړي دي ما سره په دې فولډر کې دي. صحیح شوه. نو دا د ایکسټریکټ کولو او د ډاونلوډ کولو طریقه شوه. نو اوس به دا یوز کوې څنګه راځئ چې در باندې وګورو. نو چې په دې طریقې ته کله دا ریدم ډاونلوډ کې نو هغې نه پس به راشې. دا زه په دوې طریقې استعمالوم. نمبر 1 لاړ شم میوزیک پلیر ته هغه مې اوپن کو. هغې نه پس ریدم مې پلی کو. دا ریدم پلی شو. اوس د دې سره پیانو پلی کوم. یو خو دا طریقه ده او دویمه چې کومه طریقه ده په دغې ORG چې کومه پیانو ده په دغې کې ده. نو را به شئ دلته کې دا ریکارډ اینډ پلی بټن دا به پریس کړئ. هغې نه پس به راشئ دا پلی بټن دغه باندې به کلیک کړئ. دې نه پس به راشئ پلی ان آډیو فایل دې باندې به کلیک کې. دا میموري کارت دی مطلب ما سره چې کوم
ریدم دی چې کوم ما ډاونلوډ کړی دی او ایکسټریکټ مې کړ هغه ما سره میموري کارت کې دی نو ما میموري کارت باندې کلیک کو هغې نه پس مې ایکسټرنل ایس ډي کارت دې باندې مې کلیک کو اوس دا فولډر دی ما سره iamraza چې کومه ما ډاونلوډ کړې ده هغې باندې مې کلیک کو اوس دا ما سره هغه ریدم دی دا یو شو دی نه پس چې کوم ته پلی کوې هغه پلی کا اوس ورسره پیانو پلی کوم نو دا یې دویمه طریقه ده دا د ریتم سیټ کولو طریقه ده چې زه کوم استعمالوم د خپلو ویډیوز سره نو هغه دا طریقې دي او یو بل ملګري راته ویلي چې ته د رباب څنګه دې سیټ کړی دی په دې پیانو کې نو رباب لینک هم ما درکړی دی په ډسکریپشن کې هغې نه به رباب ډاونلوډ کې هغې نه پس به راشئ دلته کې به کلیک کې دې نه پس به پلس بٹن باندې کلیک کې هغې نه پس چې کوم فولډر کې تا سره هغه رباب چې کوم دې ډاونلوډ کړی وي هغه سره پروت وي نو هغې باندې به کلیک کې نو ما سره میموري کارډ کې پروت دی دې فولډر کې دی دلته کې دی ټیک شوه نو زه به دې باندې کلیک کوم رباب ما سره راغی او اواز یې صحیح نه راځي نو هغې دپاره به سیټ باندې کلیک کې دلته کې په دې باندې به کلیک کې دا رباب والا سیټینګ دی هغې نه پس تقریبا 143 سوري دا ولیوم دی دا به 100 باندې کې هغې نه پس سټیبیلیټي 140 صحیح شوه هغې نه پس پلس باندې به کلیک کې ریورب به سلیکټ کې لاندې به راشئ دې باندې به کلیک کې تریسٹھ روم سائز 63 پاسه باندې به کلیک کې پیجسیان ته به راشئ او بیا به رباب کلیک کې نو دلته کې نه رباب پکې سیټ کېږي نو دا د رباب سیټینګ شو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښوئ که چېرته تاسو دا ویډیو خوښوئ نو دا زما چینل دی دا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ دا ریدم او دا رباب ساوند چې کوم دی دې لینک ما ډسکریپشن کې درکړی دی نو هغې نه یې ډاونلوډ کړئ او مزه ترې واخلئ